واده د دغه الک او د جنې او د سړی او د ښځې په منځ کې د شرعي رشتې او د شرعي نسب یو اسانه او یو بهترینه ذریعه ده او بیا د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله فرمایي یو حکمت د واده ذکر کوي النکاح سنتي وی نکاح زما یو طریقه ده حدیث کې داسې لفظ راغلی دی النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي وی چې زما د طریقې نه څوک هم اعراض کوي نو دا زما په لاره نه دی روان نکاح د خامخو کې یو سړی که لګیا شي په ټول عمر کې یو کافر مسلمان کې هغه پې څونه فخر کوي خلک هم ویل لکه دا څوک تیره د په لاس باندې دوو کسو ایمان راوړی دی او چې واده الک او جنیو کې نو څونه مسلمانان پیدا شي شپږ اووه اته لس دولس دا خو د دې دواړو نه پیدا شو او بیا د زامنو نه څومره پیدا کیږي او د لونو نه څومره پیدا کیږي او بیا د هغه نوسان وسو نه څونه پیدا کیږي نو چې خبره قیامت ته رسیږي نو په زرګونو مسلمانان به پیدا وي دا د چا دا د دې الک او د جنې د واده د برکت نه نو هغه په زرګونو انسانان چې کلمه وایي منځونه کوي روجې نیسي حجونه کوي ذکرونه کوي د دې مور پلار یې په ثواب کې حصه ده اوس ووایه چې واده یو ښه طریقه شوه که نه شوه دا بهترینه طریقه ده رونو د واده خو به ټول منو واده کې ډېرې فایدې دي نسل انساني زیات شو مسلمانان زیات شو ښځه د ګناه نه بچ شوه هلک د ګناه نه بچ شو یو کور آباد شو د یو دوو خاندانونو په منځ کې تعلق او رشته قایمه شوه سړی سبا ښځه بوډا شي یو خدمتګار بچی پیدا شو ډېرې زیاتې فایدې دي په واده کې لیکن بنیادی خبره ده چې هلک به چا سره واده کوي او جنې به چاله ورکوي دې باندې سوچ پکار دی دا ډېره اهمه خبره ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابی دی مشهور صحابی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی علیہ السلام طریقه خولې او هغه طریقه د تاسو ته ابو هریره صاحب ته فرمایي چې تنکح المرأة لاربع وی ابو هریره خلق چې ښځه کوي نو څلور مقصد یې پړه کړي څلورو مقصدونو له ښځه کوي لمالها بعض خلق مالدار کورنۍ پسې ګرځي چې یو مالدار جنۍ مې په نکاح کې راشي نو داسې لرګي مرګي او کټونه به هم ورسره راشي او د پلار جایداد به هم ورپسې راشي ولې جمالها بعض خلق ډول پسې ګرځي چې داسې جنۍ وکړم چې هغه ډولی وي ښکلې وي یاره کمال یې و خو ډېره ښه ده کمال یې نی خو چې خشته جنۍ وي ولحسبها او بعض خلق حسب او نسب پسې ګرځي چې داسې جنۍ وکړم چې د یو ښه خاندان سره تعلق زه خیر د کمال نشته کوي ښه کني پروا نشته که ډول نشته پروا نشته خو چې سبا څوک تپوس وکړي تا کوم ځای واده کړی دی نو زه به اوچتې غړی سره یم د پلانکي خان لور مې کړی دی پلانکي نسب کې مې کړی دی ولی دینها او بعض خلق دین پسې ګرځي که ښکلې وي مالدار وي نسب نمخي او دیندار خو ډېره ښه خبره ده خو که دا نورې قصې پکې نه او صرف دین پکې و دیندار پکې وي نو بیا به څه کې نبی علیہ السلام ابو هریره صاحب ته فرمایي فاظفر بذات الدین تربت یداک اے ابو هریره ګورې که ته ښځه کې دا نورې خبرې رستو کو دین مخکې کا دینداره ښځه په نکاح واله دا د سړي دپاره یو ادب حضور پاک ممتاو خواو چې جنۍ کې دیندار جنۍ به په نکاح اوس برونو راشو په دې به سوچ وکړو چې پیغمبر علیه السلام د دینداري صفت جنۍ ذکر ولې کړی چې دیندار په نکاح واله دې کې څه چل دی په دې به سوچ وکړو بی دینه کې څه نقصان دی او دینداره کې څه فایده ده نو زما رونو دینداره کې ډېرې زیاتې فایدې دي دینداره ښځه دا په دنیا کې د سړي دپاره جنت دی جنت او بی دینه ښځه دا د سړي دپاره په دنیا کې دوزخ دی
خلق بچی با پاک پیدا کیگی دیندار با پیدا کیگی او د خاون سره بخکل خشته مزیدار جون تیری د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده اب د شپې ګرځېده او د خپل رعیت د حالات به معلومون نو یو ځل په لاره تېرېده یو کور کې د دوو ښځو په منځ کې جګړه وه یو مشره ښځه او یو کشره ده یو مور ده او یو لور ده امور دی لور ته وی بچې په دې پیو کې اوبه واچوه چې دا پی پې ډېر شي الور ورته وی مورې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی دی چې پیو کې به اوبه نه اچوې او که چام په اوبو کې په پیو کې اوبه واچولې نو هغه له به سخته سزا ورکو دا ټګي ده دوکه ده نبی علیہ السلام فرمائی من غشنا فلیس منا وی چې چا مسلمان سره ټګي او دوکه وکړه وی دا زما په لاره نه دی روان دوکه به نه کې پیو کې به اوبه نه اچې الور ورته وی او مور یې ورته وی نه واچوه پکې لکه اوس خلک په پیو کې اوبه اچوي که پکې نه اچوي تاسو د کلي د خو نیم خبر زمونږ طرف ته خو په پیو کې نه په اوبو کې پی اچوي یو په پیو کې اوبي زه هغه خو به چې ته په یو دړی کې یو پیالې دو پیالې به پکې ورولې او یو په اوبو کې پی وي بالټۍ د اوبو ډکې او پکې میخه ولشي هلکه وایي ما پکې اوبه نه دی اچولی قسم خوري وي قسم دی که مې پکې اوبه اچولي مې خواشه پی دی دیارلسي ده ورته به یې پکې مې اوبه نه دی اچولی وایي صاحب ټیک وایي اوبې پکې نه دی اچولی دی په اوبو د پاسه میخه لشلې ده دا د دوکې دا کې چل یو بوډۍ ښځه وه مونږ به ترې پی اخېستل اوس مړه ده نو ما ورته یو ځل وی مې ترورې مې پی دی ډېر زیات اوبه دي مې اوبه دې پکې زیاتې کړې دي ما ته ولې مولوي صاحب اوبه پلیتې دي څه نو مې زه خو په اودس نه کوم چې ته ما ته وایې چې پلیتې دي او که پاکې دي زه خو اودس له نه علم چې پلیتې شوې یا پاکې شوې زه وایم چې نه اوبه پاکې دي خو اوبه بې قیمته دي ما کره خپلې اوبه ډېرې دي نو بې قیمته شی دی د قیمت په پیسو نو اوبه پلیتې نه دي پاکې دي خو د پیسو شی نه دی بې پیسو دي او چې پیو کې دی واچولې نو اوس یې په پیسو خرڅی ناکټګي ده او دا ګناه ده نو جینۍ ورته وی امیر المؤمنین اعلان کړی چې پیو کې به اوبه نه اچوې امور یې ورته څه وایي وی بچې وی امیر المؤمنین دلته کم دی خو موږ نه خبرېږي او واچوه پکې لږې اوبه ماشومه ورته څه وایي جینۍ الور وی بیبې که امیر المؤمنین دلته نشته د هغه خدای خو شته که نه د هغه خدای رانه خبرېږي هغه مو ویني حضرت عمر دا خبرې واورېدې چې کور ته لاړ نو بیبي ته یې وی ته لاړ شه او په فلانکې محله کې فلانکي کور کې یو جینۍ د هغه وګوره چې چاته واده ده او کویدن ده او که نه بیبي لاړه چې معلومات یې واغېستل هغه جینۍ چاله ورکړې نه وه وی صاحب څه پکې وی دې زوی لی په نکاح اخلم بیبي ورته وی دا خو شپونکیان دي ګړو چیلو والا دي او ته خو امیر المؤمنین د حضور پاک خلیفه او بادشاه نو د یو شپونکي سړي او یو شپونکي جینۍ خپل زوی له په نکاح اخلي وی نورې خبرې رستو کا جینۍ ورکړې ده که نه وی نه وی شپونکی ده خو ایمان پکې شته دینداره ده زما خپل پیغمبر محبوب فرمایي چې دینداره جینکې په نکاح واخلی نو زه دا دینداره جینۍ په نکاح اخلم نورونو حقه جینۍ خپل زوی ته په نکاح کړه ګوره بادشاه د مسلمانانو دی بادشاه خو د بادشاه لور کوي د نواب لور کوي وی نه جینۍ دینداره ده که غریبه ده خو دینداره ده همدقه جینۍ په نکاح اخلم نو زوی لی هماغه جینۍ په نکاح واخېسته زما رونو اوس برکت ته وګوره د هغې هلک او جینۍ په اولاد کې خدای پاک عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت پیدا کړ عمر ابن عبدالعزیز هغه عادل بادشاه تیر شوی دی چې تر څو د هغه حکومت نو په صحرا کې او په ځنګل کې به شرمخ او زمري په چیله حمله نه کوله دومره د عدل او د انصاف حکومت یې کړی دی فایده شوه د دینداره جینۍ او چې جینۍ بې دینه مونځ نه کوي
روجی نه نیسی او په قرآن شریف په تلاوت نه کوي او په نه پوهیږي او د خاون په ادب نه پوهیږي چې د خاون څه حق دی او د سخر خواخې په حقوقو باندې نه پوهیږي رښتیا ووایه دا په دنیا کې دوزخ دی او که نه خاون د ستړی ستومانه غریب راشي د ګوډ نه او د چارې نه او د مزدورۍ نه غریب ستړی ستومانه راشي که ښځه دینداره دا به وله زر و براز غلی چې ښځه دینداره زر به وله یو پیاله چای پخوي چې خاون مې ستړی راغی ورېږه چای وله پخه کړم چې وجود یې دمه شي چې مانه الله خوشحاله شي په لاسونو خپو به وله چاپیو کې زور به وله وکړي چې مانه پې خدای پاک خوشحاله شي خاون سره د مینې خبره به وکړي ببوزې به ورته ووایي پکې به ورته برابر کړي ولې خدای نه یېرېږي او دینداره ده خدای به خوشحاله شي او چې خاون بېدینه او دې کور ته راننوځي او کټ کې کښېني او ښځه خاون دینداره دی او ښځه بېدینه ده او ورته وایي اوبه راوړه که نه شابه یا پیاله چای پخه کا زمړه وایي څه توره دې کړې ده چې لا راته اوس په کټ کې پرېوتې وایي ورته که نه د خدای نه نه یېرېږي زور او چاپی خو رستو خبره ده که ورته وایي راشه په دې خپور علي او دوه لاسه کې د خوږېږي وایي زما دا به څوک دمه کوي تا له زور وکړم که ما له به کې ټوله ورځ جګړې دي جګړې خاون ستړی ستومانه راشي او دا مرداره ورته څه وایي وایي ته بار چکرې لګې راشه هغه ماشوم دی دا ګاونډي زوی والد جنګ وله را تېرېږي د سخر قدر نه کوي د خواخې خیال نه ساتي په کور کې د اندروریانو خیال نه ساتي او د خاون قدر او عزت نه کوي که خاون دی په دې وځي نو ښځه یې په دا بل طرف وځي دا بېدینه ښځه ده زما وروڼو موږ د ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان موږ له پکار چې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک په نقش قدم لاړ شو او د پیغمبر علیه السلام په طریقه خپل ژوند تېر بېدینه ښځه ده او نافرماني کوي سپېړه ورکولی شي خدای شته که ډبه م وله ورکړي ډېرې ښځې م لیدې دي چې خاون پې معمولي یو چغه وباسي دا پې پنځه راوباسي که خاون ورته پوټې غوسه کوي هغې دومره اوږده ژبه وي چې هغه په شرمونه په دا ټوله محله کې وشرموي او که خاون کوتک ته ګوتې کړي نو چې دا په ځان پیږي خاون نو پلار کره تلي ولی دین پکې نشتا د خاون حق نه پیژني سوچ پکې نشتا فکر نشتا چې دا زما خاون دی الرجال قوامون علی النساء قرآن شریف کې الله فرمایي وی سړي له خدای په ښځو مرتبه ورکړې ده نو سړی به ښځې ته ویناب کوي او غصه به م ورته کوي او کله داسې معمولي غوندې ډب به م وله ورکوي معمولي غوندې ګورې سخت ډب به نه ورکوي دینداره ښځه ده که د په کوتک ډبه م ورکو نو پلار او مور ته به غږ هم نه کوي چې د دې خاون والې وایي زه خو نن روان یو سبا به جوړ یو که داسې چل کېږي او چې خاون ډب ورکړي چورلټ زیاتې به د خاون دي او دا به بیا هم کوشش کوي چې د خاون رضا کم او دا خاون رانه خفه نه شي داسې ده که نه ده ژوند ښایسته دی ښکلی دی نور په شریعت کې ګورې چې سړي دپاره د ښځې سخت والم نشته ښه په دې مسلوم ځان خبر کې بعضې خلک او کوتکې لاس کې نیولې او درز او دروز ښځه هر وخت خری ته جوړه کړي او دربی یې نه ګورې یاد سات شریعت کې د ډول په ځای د ښځې وال منع دي د ډول په ځای بلکل ګناه ده نه به وی د ډول ځای څه شی دی مخ په مخ ښځې له سپېړه ورکول ګناه ده خدای پې خفه کېږي څاروی به هم په مخ نه وی غویله او میخل او سنډال او ګډې چیلی له هغې له هم په مخ سپي له هم په مخ غزار نشي ورکولی دا د ډول ځای دی څنګه چې ستا ډول خوښ دی د حیواناتو حسن او ډول خوښ دی نو ښځې له په مخ سپېړه ورکول په تندي سپېړه ورکول دا جرم دی دا ګناه ده دی د ډول ځای دی دا به وله نه خراب دی په غوږ به هم نه وی ته وی ولې دا د ډول ځای دی دا ښځه ډولې ساتي والی پکې وی ځان دی کړي په سر به هم نه وی سر ښځه ډولې ساتي ګومنس کوي نکری دی پی پورے کئی کالی پکی اچائی
پا مریو پا سینه بیم نوے زکا دا دا ڈول زید امیل پکے چے گولیبان پکے چے پا دی لاسونو گوتو بیم نوے ولی زکا دا دا ڈول زینی تا نگو نکریزی پی پورے کئی او گوتے پکے چے او دلتا بنگڑی چے او دارنگی پا دی خپو بیم نوے دیکھ ایک سرخز پازے بچے نماتے اوزیلی او طالب چٹرولی گوی پا کم زے ہوو دکا جی پا مخ بنوے او پا سرم او پا سینو پا مرے او پا لاسون او پا خپوم موا پا کم زے ہوو ماوے لکا وال پکی نشتا پکی تاک کی او کوئے ضربا غیر متبرحن مسئلہ دا دین دا وحی بخو معمولی غندے ڈبتیو بس پا دے املا والے او ڈب ورکا خوڑیر پوٹینے ڈب اسے دباو کے ساتھ کو تک بنا چلے پا کو تک بوال نکے معمولی غندے او دا یادو ساتھ خزی پوالو سمیگیم نگور درتے او دا دین خبر ہوتا دا نبی علیہ السلام مبارک پا خپل جن کے اغسر نہ بیبیان پاتے شوی بلکہ ٹولی یولس بیبیان سو وفات شوی سو جم دیوے یولس بیبیان پاتے شوی دا حضور پاک دا بیبیانو پشان اخلاق پا دنیا کے دا چانشتر قسم دی دا ٹولی دنیا دا سڑو او دا خضو اخلاق یو طرف تکا او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا یوی بی بی اخلاق بلخواکا دا ٹول وطن رسیگی لیکن پا شمائل دا ترمیزی کے دا حضور پاک پا صفاتو کے دارا غلی دی چی ما ضربا خادما ولمرأتا قدتو نیچے تا غلام رئی والدے و نیچے تا بی بی والدے دا بینا دے ورکا دا پسی دا اخلاق خشتو دا سڑی پا خوی باندے ستا خوی که خی نو خزی تم خوی خوایا دینداری و تو خوایا کنا دا خدای نیو یا روا دا خوی پوالو ٹکولے نشی سمو وال ٹکول خوزان لتاوان ورکے چنن دیو والا نو سبا دل کار گوری خزخو قمقل شے دے نبی علیہ السلام فرمائی ناقصات العقل و الدین دی دا عقل ام ناقص دے و دین ام ناقص دے نن دیو ڈا مولا نو سبا دل دون کار کتلی چی دا حد ناوتے خلق کوئی وی سیب پا دی چنو گوڑو کے اڑو برکت نشتا میں تس خبر برکت پکشتا خو خدا دے ڈا بولے دا غیر دل طول لختی کے اڑولی دی برکت لا خبر کور کے دے بے برکت شے ساتلے دے دا چینی چی خلاصیگی دا پچایو نخلاصیگی زان خبر کے دا چی خد ڈبولے غیر لختی کے واڑے غوڑی دل لختی کے اڑائی مسالہ دل لختی کے اڑائی یا خد دا خما بلا غوڑی بلود روڑ ٹیم میں روڑے او دا خما چینی روڑے او دا اسشو نوی ولی خلاصیگی با نصر اتا غسکڑی لختی کے واڑے زوی تکلشو سروڑا تا ڈبو باس ازر سر دالو بکو دا گولزا حقیقت تیم دا ما تا ذکر پتہ لگی چی دے خدو سرور واری یا جرگی منگل بیا رہے چی ڈڑونی لٹو دقلو بے کرے جامی دی چی اشپے دے وحل دا او سار لجا جوڑا چے دلبخ جوڑا در کی سری کلی یا خد دا لستون خوی سوزے دلے دے وی دا سری گرم او سوزے نو دا سوکم دے قصدن دل سوزوری نو دشمن زانتا بے دشمن نہ جوڑے وال ٹکول مکا پوالو ٹکولو خضر وانیگی خرابیگی پوالو ٹکولو گوری خکیگی نا دل وطاو خایا قرآن وطاو خایا دا پیغمبر مبارک دا بیبیانو اخلاق وطاو خایا دیندارا کلور چی بی دلی نو پا زنزیرو نے نشی سامولے او چی دینداری قسم پا خدا یا بدی محفوظ ای باس ایا بدی ساتی بیا او کور کے خو چر شور راضی گزارا بنا کیا خز سرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلچ امیر المومنینو پا دے اخیر وقت کے حضرت علی سے ابتوائی وستاد علور دا بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم نمو ویدا ماتا پا نکاح کا ویدی وقت میں وعدت آجت نشتا خود اما دا شوق دے چی دا دا بی بی فاطمی لور دا نو چی دا دا پا نکاح عالم نو زمو دا رسول اللہ مبارک بلان دے نصب یوشی دا حضور پاک نو سید علی سے عربو کی دا رواج اسم نشتا دا سڑی عمر ڈیری او دا خز کمی نو پروان نشتا چی دوال خوشحالی یا دا خز عمر ڈیری او دا لک کمی چی خوشحالی پروان نشتا
عبدالرشید کاکاناس دی هغه ته پته داسې ده کنه چې دواړه خوشحاله پروا نشته. حاجي صاحب ته پته زمونږ وطن کې دا خلک بد ګڼي وایي بوډا سړي دی ورکړه او ښځه به عمر نه به زیاتي سړی مړه نیا دې وکړه بوډۍ دې وکړه نیا دې وکړه. دا زمونږ د خلکو دا پیغورونه دا خطرناک شی دی. نه چې ښځه هلک ښځه و سړی سره هلک سره خوشحاله پروا نشته یا جنۍ سړي سره خوشحاله هېڅ پروا نشته عمر زیاتي که کم. نو علي صاحب ورته وایي خوښه به دې نه شي وی زه دې درلېږم یو څادر به وله ورکړم نو که دې خوښه شوه نو وی څادر مې خوښ او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ. نو په شریعت کې چې څوک یو جنۍ کوي د هغه مخ ته کتل جایز دي را جنۍ ولې چې خوښېږي او که نه خوښېږي. کې خوښه شوه خو ډېره ښه ده کې خوښه نه شوه. ډېر خلک یې مور پلار وله بې کتو جنیو کې او بیا جنۍ نه خوښه نو د جنۍ عمر هم په دار شو او د هلک هم په دار شو. داسې ده که نه دا نکاح داسې شی دی چې دې کې د دریو کسانو رضا ضروري ده. جنۍ هم تپوس وکړه د هلک دې خوښ دی که نه ولې که د هغې نه خوښه او په زور دې ورکړه نو ژوند کوم ځای تېرېږي. هلک نه هم تپوس وکړه جنۍ ورته وښایه چې وګورئ خوښه دې ده او که دې نه ده خوښه. او هلک او جنۍ هم که یو بل سره خوښي وي نو د مور او پلار مشوره دې پکې شامله کړي ځکه د جنۍ خو عقل کم دی او هلک هم عمر کم دی نو د مور پلار مشوره پکې ضروري ده. وی څادر به ورکم درو بیلیږم نو که دې خوښه شوه نو وی څادر مې خوښ دی او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ. نو دی ورولېږله څادر یې ورکړه وی امیر المؤمنین بابا مې دا څادر را کړی دی دا وګوره چې دا دې خوښ دی که نه. حضرت عمر فاروق کې حیا وه نو هغه یې مخ ته نه شو کتې مخ ته یې مخامخ نه شو کتې نو دې خپو ته یې ولا وکته چې د خپو نه به اندازه معلومه کم جنۍ پې پیش وه وی امیر المؤمنین وی ما دله څادر راوړه بابا مې وی دا ورته وښایه چې خوښ یې دی که نه نو څادر دې په ځای پرېښود زما خپو ته نیغ نیغ ګورې ګوره نیکه جنۍ ده پې خفه شوه زما خپو ته ګوره. اوس خو چې په لاره رواني نو خپې څرګندې کړي او د پرتوک پنسې د دې کونډو دې دغه ته رسولي دا لاندې ټولې دا نلي ښکاري که نه ښکاري دا ګناه نه ده. په لاره ځي پنسې اوچتې کړي دي ګیټې ښکاري او لاندې نلي ښکاري ده چیلی د خرۍ دا څښاخ پې دا ولې ګناه کوي. رنګونه یې پې پورې کړي په رنګ یې خشته کړي ځان له خپې چې سړي ورته وګوري دا زنا ده. ګورئ چې ښځه داسې چال کوي او اندامونه ښایي لوپټۍ پورته کړې او سپېمې یې پټې کړې دا ګن ځای دې پټ کړی دی او مخ دې ښکاره کړی دی او تندې دې ښکاره کړی دی چې ما ته سړي وګوري. ګوره یاد ساتئ نبي علیه السلام وایي هغه ښځه چې هغه د سړو توجه ځان ته پیدا کوي دا وایي زناکاره چې ته دا لفټکې بفټکې پورې نه کوي. اوس سړي هم پورې کوي په مخ او په تندي باندې او ځان لکه د ښځو دا رنګونه منګونه پورې کوي دا سړو له ګناه ده. او ښځې به هغه خوشبویې پورې کوي چې رنګ پکې وي او بوی پکې نه ځان دې ښکلي کړي. ښځو له دا رنګونه پورې کول یا نکري دې پورې کول دا خیر دې که ځان ډولې کوي خو بوی والا نه. ولې بوی والا په دې وجه نه چې بیا د خلکو توجه ځان ته را پیدا کوي. دا نری لباس زمونږ د زمانې جنکو اچول نری لوپټه بورقه خو نشته خو یې غورځولې ده څادر او پړونې م لاړ ختم شو شته پړونې چادرګې شو. او دا زمونږ په دې علاقه کې چادرګي دي چې پېښور ته او پنډۍ ته او لاهور ته ورښکته شوې نو چادرګي م خطر شوې دي نری غوندې ریښې په دې مرۍ کې اچولي بلکې د ډېرو ښځو لوپټه م نشته سر تور او دا مرۍ ښکاري او دا لیچې ښکاري لستوڼو بغیر لستوڼو کمیسونه اچولي دي. تاسو اسلام آباد کې وګورئ پته به درته ولګي بغیر لستوڼو او پرتوګونه یې غورځولي دي پتلونونه یې اچولي دي او چا جانګي اچولي دي. دا حیا چرته لاړه
چې دا بدعملي نشي او فحاشي نشي نو فحاشي او بدعملي به وایسته شته که نشته اوس نه ټول دی واجب په دې مارکیټونو کې تاسو هلکانو سره ګناهونه کوي او سړي ته پته ده چې دا ما لور مارکیټ ته تللی نه دی نه دی خبر سه خاوند ته پته نه ده چې دا ما ښځه مارکیټ ته تللی ده رور ته پته نه ده چې دا ما خور مارکیټ ته تللی ده بې غیرته ته ولې سودا ولې نه راوړې چې دا سودا پسې لېږي ایمان او اسلام خو وروستو کا مخکې پکار دی خو دا زمونږ پښتو مخکې کړې ده پښتو غیرت ته څه شو لاندې خپې ښکار یادو ساته رونو خدا که په خپل کور کې دننه په کوټه کې دننه په کوټه کې دننه منځ کوي او ځان پسې ورم جرنده کړی دی او هېڅوک په کوټه کې نشته نه رور شته او نه بچی او نه خاوند ور جرنده دی او بیا هم د دې څلورمه عیسی اندام ښکاري نو منځ یې نه صحیح کوي او دا چې بار منځ کوي د جارجټ لوپټی په سري نو د سر ویښتې ته ښکاري که نه ښکاري سټ او مری ښکاري که نه ښکاري او دا اوس چې دا کوم نری جامې چوي د دې نه یې لستوڼې ښکاري که نه ښکاري وی مونږ ورسره دویم کمیس اچو دویم خو دې سینه پې پټه کړه لیچې خو دې ښکاري ټولې که یاد وساتئ زما رونو هرې ګناه ته به د خدای صبر وکړي بدعملی ته د خدای صبر نه کوي په داسې قهر به دې ووایي چې توبې به بیا وباسي هلکه وی دا د زړه بیماري خو مخکې نه وه وبه خو دومره نه دا کینسر خو مخکې چا نه پیژن وبه خو دومره نه دا زیړې خو چا نه پیژن شهیدانو حکیم له ولاړ بوتل به یې ورکړه ټیک به شو دا قصې خو چا دا به وی خو دومره نه دا ګوره پیسه ډېره شوه خلک د خدای نه باغیان شو نو عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي رښتیا ووایه دا مشران دلته ناستي د هلکان نه یادوم دې مشرانو ته یادوم پخوا داسې دومره مالداري وه چې دا اوس کمه ده نه وه یو د پاپلین کمیس به و د سان پرتوب به او د ښځو به د چیټ جوړه وه باس خبره ختم او اکثر کورونو کې دروازې به هم نه وي او دا بینیټې بادرنګ او بینیټې دا الوګان او دا بی موسه به ټینډې مینډې دا کم ځای وي دې بوډاګانو تپوس وکړه غریبانانو به لاوړ خوړم او شملې به یې خوړی او مرچکې او مالګه به بیا یو ځای کړل او ټماټر به ورته کلداره د مشرانو ژوندو لیکن تاسو نه تپوس کوم او ټوله ورځ به په حجره کې خوشحاله ناست و ګپونه به یې لګول هغه ژوند کې سکون او خوشحالي وه که نه وه پرچ چا کره نو واوره چا کره نه وه پکې چا کره نو خو ټوله شپه به په حجره کې ګپونه لګول ټوله ورځ به غم خادي به وه حجرې به ډکې وې خوشحالي وه نن مال ډېر دی دولت ډېر دی جامې جوړې د دنیا ډېرې دي خو هغه سکون شته چې کم مخکې و نشته د خدای عذابونه ټینشن دی دشمنۍ دي تربګنۍ دي بیمارۍ دي د ښځې د لاسه او ښځه د خاوند د لاسه کور په کور الله بیلیدل بېلتون کم دی اوس یې واده نه کړي چې د مخکې نه بیل کړي د نکاح اولاد او د قر نکاح اولاد به په یو کور کې یو ځای اوسېده او یو کټوۍ به یې خوړه داسې ده که نه دی مشرانو ته تپوس کوم و که نه په یو کوټه کې به واده وشو او توڼی به یې منځ کې وه هلک ګینۍ به توڼی نه پورې غاړه و پلار مور به یې دې غاړه وبه که نه جون خشته او مزې ده عبادت کې د خلکو به خپل منځ او دس کو دا د خدای عذابونه په مختلفو شکلونو کې نا موږ بدعملی شروع کړي نو ښځو کې پردې ختمې شوي دي برقې ختمې شوې ټانګه کې چې واده به وشو او جینۍ به پکې تله رښتیا ووایه ټانګې نه شاته به یې څادر تو کړی که بینو تو کړی هلکانو ته پته نه لګي مشرانو ته پته لګي شاته به یې پرده تو کړی وه که او د کوچوان مخکې منځ کې به یې بل څادر تړلی کوچوان ته به یې وي مخکې کښېنه چې دې ښځې سره شاته دې شو نه لګېږي په پرده کې به تله راتله او ډولۍ کې به یې وړه او په خدای به چې ډولۍ ته به یې ښځه خېجوله په تکلیف او ښځې به جړل او چغې به یې والې او ډولۍ کې به یې واچوله اوس چې موټر ډولۍ خو ختمې شوې موټر ته خېجي چې د مټې ونیسي وي دې خوا راځه وي اخوا چې د ما پیسه شلې خو نه دي نیغې د دوه ګزه سوکو کېړی په پوکړي ټقار ته وباسي او دغه ته خېجي موټر ته خېجي ایا ختمه شوه که نه شوه په خپله روانې ماما والا راولی چې د مټې ونیسي او دغه ته یې وخېجي موټر ته یې وخېجي کاکا راولی چې موټر ته یې وخېجي او زه څه شله خو نه یم اخوا شه نیغه روانې
کویدن کې نکاله د چې نکاو شي خو خدای شوه د نکاح نه مخکې کویدن کې هلک او جینۍ یو ځای په سوپه ناست دي که نه ناست دی بې خوند دا په کوم کتاب کې راغلي خو د لا ښځه نه ده نکاح نه ده شوې او په کورسۍ د ورسره ډډه والې او پردي هلکان به راولي ښځې سره به یې دننه کښېني دا پکې اوربل دی اوربل په کوم کتاب کې دی او پردو جینکې په سړی به بوځي په پالنګ به خېجئ او د ټولو ښځو هلکه دا خو د ښینې دي د هغې مخکې پردي هلکان ور دننه کې دا ولې ګناه کوي د موږ د خدای رونو موږ د الله البندگان یو او د خدای په خبرو ایمان شته که نشته جواب راکړي شته ووایه چې شته که نشته د نبی علیه السلام امتیان یو که نه یو او د هغه د سنت و تابعدار به ځان جوړو که به نه جوړو نو ولې په بل طرف روان شریعت مطابق زندگی تیره کړه واده د شریعت مطابق تیر کا خوشحالي خو د خدای لاس کې رستو به د خدای خوشحالي پکې واچي موږ د شریعت خلاف ژوند تیر کړی کویدن به وکړي نکاح به یې نه کړی موبایل والا والي سړی والا موبایل والي دا گفت دی گفت وی دا زما ښځې له دا موبایل ولېږه سیم هم پکې والا واچوي وی په دې به ما سره خبرې کوې لا نکاح نه ده شوې او خبرې شروع شوې او ورته دې نه هغه شی ورلېږي هغه پیسې څه ورته ویې لکه ایزیلوډ ورته لا بیل ورلېږي وی بل چا سره پې خبره نه کوې ما سره به پې کوې هغه د نر لور پې بل چا سره 3 تار یو ځای کې خو چې دې خبرېږي بل سره مټي ده تلي ډېر کیسونه مې ولیدل ډېر مې ولیدل دا داسې که نه ده ښځو له موبایل لېږي لا د نکاح نه ده شوې ورسره د کنیکشن برابر ورسره په ګنټو او هغه کافر بچي دا موبایل والا مخیاران دي هغوی وله پکې هغه دغه رایستي دي هغه پیکیجونه چې پرېږده چې دا پاکستاني مسلمان خو شرمو پیکیجونه یې رایستي موبایل جینکوله مالی ها مور کوي جینکوله موبایل بې د موبایل نه ژوند نه تېرېږي هلکانو له مور کوي د ماشومانو له په دې موبایل ګندونه ګوري هلته لاړ شي 50 روپۍ ورکړي او په موبایل کې ورته 50 بربند فلمونه ور واچوي هلکه څه ورته وایي هغه شي ته چې هغه پکې اچوي او دې ماشوم نه تپوس کوو وګوره پته راوړه میموري کارډ ورته ما نه کله نوم هیر شي دې وړونه نیري میموري کارډ هلته ناست دي ښه مدېداره ډډه یې والي ته به وګورې تسبیح اړوي وظیفې چا نه اخیستې را او منځ کې میموري کارډ یې غوږ ته شی اچولي و لوبه یې جوړه کړې جینۍ په کور کې دننه په مصله ناسته را ته به یې مراقبه ده منځ کې بل سره کنیکشن په موبایل لګولي دا ګندګي ده دا کافر هر شي ګرانېږي پاکستان کې کمپیوټر او موبایل ارزانېږي داسې ده که نه ده چې دا خلک نور هم ګنده کړي زمارونو موږ د حضور پاک په طریقه چې لاړ شو نو موږ به خوشحاله یو زموږ حیا به محفوظ وي زموږ جون به محفوظ وي او که طریقه د پیغمبر نه جدا شوه او بې حیایي م شروع کړه نو دنیا هم تباه ده و آخرت خو دې تباه نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی معراج کې مې یو تنور مې ولید تنور یو غارو د تنور پشان سر تنګو او ویښې کولاو او بربند سړی او ښځې مې پکې ولیدلې جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا زناکار سړی او زناکارې ښځې ده او دی د قبر عذاب دی نو سړی به ښځو ته نه ګوري حیا به کوي او دی ورته شیشه غشتي هغې مو ته مخکاره کړې او ده مو ته شیشه غشتي چوزکي کې یو ځل ختلې وم ډېره مخکنۍ خبره مخامخ زنانه وی هغه زنانه مخکاره کړو زه خو دې غاښ مې وکتل اوس یو غټ یو اوږدې ږیرې والا سړی دی ډنډه یې دغسې نیولې ده شیخ الاسلام و دا ږیره د نوم نه اوږده وه ما چې اندازه واغېشته مې کاکا دا لاس دی چې دا ډنډې ته نیولې دی کې د څه چل دی لاس مې له ښکته کړم یا دا لاس دې ښکته کړه سترګې پناه کړې وې مخامخ یې ښځې ته شیشه غشته دا ښځه مې خورې مخ دې پټ کړه ګناه ولې ګټې سوزکو کې پردو ښځو ته بازار کې پردو ښځو ته په لاره ځي پردو ښځو ته کته او ښځو ځان جوړ کړي او تیارې تابعدارې ځان خشته کړي او بازارونو کې ګرځي سړی هم زناکار او ښځه هم زناکار ولې نبی علیہ السلام فرمایي
وی اخر زمانه کې بدا سے خذی کاسیات عاریات جامع بے غسته و بربندی وی صحابو ته پته نه و چې دا څنګه جامع سره بربندی مائلات ممیلات پلار چیزی نوزان بسرو تا مائل کئی سڑی بزان ترا مائل کئی قربان شم د خپل پیغمبر مبارکنا سور لسو کال مخ کی جسوی دی اس اغسط موجود دی مائلات خج بزان سرو تا مائل کئی ممیلات سڑی بزان تا مائل کئی اور رؤوسهن نکاست وی سرون بیدا سوی لکا پاربو کی دا یو قسم خان دی بختی و توی دا قبانی اچتی دا سی یو طرف تراتوی پلا رضی دا سر بیدا سے کوکڑی چی دا خلق راتو گوری حضور پاک فرمائی دا خز زناکاری خزی دی صرف چی نکاو سرکینو دی مخت کتی شی اندازو لگو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغی جنہیں مخت نشو کتی اخپولے ولا کتر ناوتا غصہ شوا وی امیر المومنین سادر پریخوت او دا مخبوتا گو وی قسم دے کا امیر المومنین نوی جدا سترگی میں در نیستے وی او تو خندل وی خدا بابا تا روایہ چی سادر میں خوخ دے ایک اور ترالا امی کلثوم حضرت علی سیتی بابا وی دا سنگا امیر المومنینو وی سادر پریخو دا مخبوتا نیغ نیغ کتر وی ما خواتا غصہ اکلا کہ امیر المومنین نوے ناسترگی با میں در نیستے وی دا بی بی فاطمی لورو دا حضور پاک وی نا پکی چلے دا وی خیر دے بچے وی دا دے خاون دے اب پویشو چے وی دا خود یا سید اجنے پا نکاح کلاوات چے پا نکاح کا دی عمر لکمو دا حضرت عمر زیادو نو کور کے بیا جگڑے بکے دے دا نیاز بھی نمور اگا غریب بہت سارا گزارا کول یو دل یو بانڈی سی در چتا خد شور کرو خد پیواز رو چت کرو نو بانڈی سی را گئے تو عمر صاحب تے شکایت کرو چی خد جواب را کا آوازی را تو چت کرو چی راگی چی دروازے اڑا بولا نو دی وقت کی دی امی کلثوم پا حضرت عمر آواز رو چت کرو عمر صاحب والا روت وی مرگری خیر دی وی صاحب یو مسئلہ میں روڑے وخو حل شوا وی سنگال شوا راتا دیو نویو حل شوا نوی ما دا خپل خز فریاد روستیو چی خز ما باندی آواز رستے دی وی استال میں پکور کیو لی دا نو تو گزارا کے مونگ بسر کے کیو حضرت عمر ہوتا سوئی دا قابل غور خبر دا وی گورا وی دا خزا ستا دا پخلی خدمت کئی با دا بٹیاری خدمت دا یو ڈیوٹی دا چه روڑے دا لپخی مسل دی زمانہ کی چه دا آغا زمانہ کی خپل پخلی دا دوبی خدمت تلکی جامع دا لینزی سادرون دا لینزی دوی ڈیوٹی شو دا کور سوکی دا لکی تا بیغم بار گردی سوکیدار دا شودا دا دریم ڈیوٹی شو دا چپلاسی توب خدمت دا لکی کور دا لصفاکی دا بلا ڈیوٹی شوا او نظر دی پی دا گنانا بچ دا دی بلا ڈیوٹی شوا نو چې کوم خزه دا پنځه ډیوټي ده لکای کده نه کولو پنځه نو قران دې ساتلې زمره تنخواه باندې ورکوله نو چې گزاره ور سره نه کې سبکه او نبی علیہ السلام په خپل فرمای وی خزه دې پختینه پیدا دي او دې بره کس طرف ته بره پختینه دا پټولو کې کګدا نو فایده به تل خو سره د کوګوالي او کته کوګوالي نه منم نه غومه نو پخته چې نه غې ماته با او که خزه نه غې طلاق ورکه گزارا بکی تب گزارا کے اس با خزر سکے خزبام سری سر گزارا کے خزبام دا سری حیات گوری خزبام دا سری پخلے کئی جامع بولے انزی او دا خاون دا اجازت نہ بغیر بنا کور تب اس سوک بم نپریدی چه خاون دے پچا خپا دے او دے کور تا پری خود نو اللہ با دے تپوس گئی خاون سره بشور نه کوي حدیث پاک کې راځي وې کم خاون چې خز خپل مقصد لو غوښتا او دا ور نه رلا نو دا جنت فرشتي دي خز ته خیره کوي قاتلک الله خدای دې هلاکه دې خاون دا خبره ولې نه مانی دا خو تاسو سره یو سور زمیل مده او درنه بجودا شي مونږ را روان خزه باندې مخشته ګور دا خاون زورم والا کئی چاپی بم والا کئی ڈوڑے بم پخی دا میلم خدمت بم کئی جامع بم لینزی کور بم والا سپا کئی خاون بم ظلم نکئی چی دا پلار پا کوری بندی نا افتا کی دن نکدا یوزل پلار کردین اجازت تی والا ورکی
خاوند اجازت نه بغیر به بار نه وځي او نه به د بار څوک پرېږدي. پرده به کوي، ستر به کوي، اندامونه به پټ ساتي او د خاوند د بچو پوره خدمت به کوي. او د خاوند خبره حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي وی چې خاوند ښځې ته آواز وکړي فوراً دې ورځي. که دا په تنور باندې ولینې ډوډۍ دې پرېږدي او دې سوځي، خو د خاوند خبره دې ومني. ډوډۍ که سوځي خو د خاوند مالي بربادي او دې وایي ډوډۍ ده، که وایي چې پرېږده ډوډۍ بیا دې موري. نفلي روژه هم بغیر د خاوند اجازت نه نشي نیولی. د خاوند دې ضرورت شو دې روژه ده، نو بیا د دواړو حقونه په یو بل شته. اوس د دې حقونو پر خیال به څوک ساتي؟ هغه خاوند چې دینداره دی او هغه ښځه چې هغه دینداره ده. او چې کوم خاوند بېدینه دی د ښځې په حق پوهېږي نه، ظلم به کوي. او چې کومه ښځه بېدینه ده د خاوند په حق پوهېږي نه، یو بل سره به ښه ژوند تېروي. په واده کې دا رسمونه او دا غلط رواجونه ګنده د شریعت نه خلاف دې نه ځان ساتي. دا اوربلې موربلې په شریعت کې نشته، دا مه کوئ. او دا پالنګ د دنیا سړي وردن نه کې او د دنیا سړي ورشي او جینکې هغوی ته ګوري او لکان جینکو ته ګوري. نه خیر دی، که سړي په جنج دي دا جیز دي، که ښځې په جنج په پرده کې دي دا جیز دي. ښځه د عزت په شکل کې راولي دا جیز ده، په شریعت کې منع نه ده. که ته ډوډۍ ولیمه ورکې دا په شریعت کې جیز ده، منع نه ده، ثواب دی پکې، سنت ده. او ډمتوب پکې مه کوئ. دغسې ښکلي پروګرام ګوره، ادي ولی الله رور په واده کې دا پروګرام وشو، د دین خبرې ما هم وکړې تاسو هم، نو الله خوشحاله شو که نه شو؟ وایو نو خوشحالي د چا په لاس کې ده؟ د الله. دې له به خدای مستقبل کې خوشحالي ورکوي که نه. او چې ته ډمتوب وکې او ګډه او سندرې او ډمان راولي، نو د یو 5 منټو 10 منټو ګنټې خوشحالي خو به تېره کې، لیکن خدای دې خفه کړه. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ بم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. مسجد نبوي د رسول الله مبارک په جمعات کې، د رسول الله مبارک په جمعات کې په کرسۍ د دارالعلوم دیوبند بچې ناصر او دیوبند رڼا خورېږي. دنیا کې تنن ګوره دعوت و تبلیغ سلسله دی، ګوره مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمهم الله. او د اسلامی سیاست ګوره مولانا حسین احمد مدنی و مولانا شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. او د مفتی کفایت الله صاحب فتاوو ته دی ګوره، او جهادي سلسلو ته دی ګوره، او د مدرسو نظام ته دی ګوره. دا څومره خلکو چې نن دا ښکلې عقیده لري او دا ښکلې اعمال او اخلاق او منځونه دي او زکاتونه دي او دین کې لګیا دي، د دې بنیاد ګوره دا به د دارالعلوم دیوبند بچې وي. کم ځای نه دارالعلوم دیوبند شروع شوی دی، پټینۍ مدرسه ده، د انار د بوټې لاندې چتا کې مسجد، څومره خیر ته ورسېد. نو خلک وی مدرسو سره کړي دي، ماته محمد مصطفی را کړی، ماته صحابه کرام را کړي، ماته امام غزالی را کړی دی، ماته څوک را کړی دی؟ انور شاه کشمیری را کړی دی، ماته امام ابو حنیفه را کړی دی، ماته امام شافعی را کړی دی، ماته امام مالک را کړی دی، ماته احمد ابن حنبل را کړی دی، ماته شیخ الهند را کړی دی، قاسم نانوتوی را کړی دی، مولانا رشید احمد گنگوهی را کړی دی، مفتی محمود رحمه الله او غلام محضروی را کړی دی، او په دې زمانه کې مجاهد ملت مولانا فضل الرحمن را کړی دی. دا مدرسو را کړی. د امریکې خلاف ماته یو سړی وی دا دومره لوی لقب د کوم ځای ورکړه، پر دغه کې مې بیان کو په صوابه علاقه کې ما وی او د امریکې خلاف ودرېدل د دې نه مضبوط جهاد بل نه وي. د انګریز خلاف ودرېدل د دې نه مضبوطه خبره بل نه مونږ کلک ولاړ دی په میدان باندې. او مې د پاکستان په تاریخ کې به ماته داسې سیاستدان وښی چې په سخته نرمه کې ملک نه پرېښي ما سوا د فضل الرحمن. دا ټول تخدیدلی دي، مونږ کتلي دي. دا چې نن دی د پاکستان صدر د اخبار دم لیکلي چې په جیل کې دننه خودکشي کوله، ژبه یې ځان له پرې کړې او ځان یې ټکاو. او دا بل کاکا چې نن را روان دی او چغې وایي جده کې څو کاله تېر کړل، پاکستان یې پرېښو تښتېدلي. دا سخت د ضیاء الحق په دور کې په جمعیت هم راغلي دي. دا سخت اوس هم په علماو د پاسه روانې دي، اوس هم په مدرسو دا سخت شروع دي. ملا به په میدان ولاړې تختي بنستا خدمت د عقیدې او د دین به کوي. الحمدلله علماو څه کړي؟
جی 15 کال حکومت ستاسو تیر شوی دی. ډېر خلک به دا ووایي 15 کال حکومت تیر شوی دی، تاسو اسلام له څه کړي؟ اسلام نه خو چانه لاس پرې شو او نه خو چانه سر پرې شو. مې کاکا 2 خبرې ذهن کې واچوه، دام قابل غور خبرې دا ووره. یو قانون دی د اسلام، یو د اسلام قانون دی. د اسلام قانون د هغې تعلق د قومي اسمبلۍ او سینټ سره دی، د هغې اکثریت سره دی. زمونږ اکثریت هلته نو بیا هم دا دعوه کوو، بیا هم د 1973 آئین که 100% اسلامی نه ډېر دفعات پکې اسلامي دی، بیا هم دا دعوه کوو چې دا د مفتی محمود رحمه الله او د هغه د مرګرو برکت دی. نو اسلامی قانون کې به زه درته بیا هم وایم چې زه پاتې راغلی ولې زما اکثریت نو په مرکز کې قومي اسمبلۍ کې اکثریت راشي قانون سازي هلته کېږي. صوبه کې مې تر خپله وده پورې دلته کې شریعت بل او حزبه بل پاس کړی. لیکن دویمه خبره نقطه ذهن کې واچوئ، اسلامي قانون دویم اسلامي نظام او اسلامي معاشره جوړول دا مې کړي دي. اسلامی معاشره جوړول، اسلامی قانون جدا، اسلامی نظم برقرار ساتل دا مې کړي دي. سودی نظام نه مې خلاص کړی، خیبر بینک کې مې راته بلا سود بینکاري شروع کړې ده. د اسلامی نظم نه دی. سینما باندې ما پابندي نشو لګولې، مرکز سره چا بیا نه وي. لیکن ستا دلته چې دا کم نشترحال دی په دې کې مې دردا په دغه موسیقو په ډمتوب او په ډرامو پابندي لګولې وه چې 15 کاله مخکې مې اوس هم پکې روان دي. د درس قرآن او د قرآن د حفظ قرأت مقابلې به پکې کېدې. او ستا وزیر اعلی هاوس مې د بربنډو ښځو د سرتورو ښځو نه پاک کړی، د الله اکبر او د مونځ او د جماعت پابندي به پکې کېدله. او ستا په ملک کې د شرابو پابندي لګولې ده، شرابو باندې مفتی صاحب پابندي لګولې او ستا په صوبه کې. لیکن بعضې هوټلو ته به خصوصي پرمټې میلاوېدلې، بعضې هوټلو ته. نو زمونږ هغه وخت کې وزیر اعلی صاحب دراني صاحب فیصله وکړه دا به هم بندي. نو الله ګواه دی په دا کرسی ناست دی، د اسمبلۍ خبره درته کوم. نو یو ملګري پاڅېده، اوس وزیر دی ستا سینیر وزیر دی، داسې به وویل پاڅېده، وی دا تاسو ظلم ولې کوئ؟ دا بعضې هوټلو ته تاسو شراب بند کړل، دا خو د اخبار متن انګریزان راځي او دا غیر مسلم خلک راځي، نو هغوی خو شراب څکي، نو هغوی به بیا زمونږ صوبې ته نه راځي او زمونږ صوبې سره تجارت به نه کوي. او دوی تاسو دا پرمټې خو د هغوی دپاره دي، مسلمانانو دپاره نه دي. نو موږ سره یو هندو او یو را سره عیسایي، د هغه عیسایي نوم فیلکس و. هغه فیلکس پاڅېده، هغه وی محترمه ممبره مونږ مه یادوه، شراب چې څنګه په اسلام کې حرام دي نو زمونږ په عیسایت کې هم حرام دي. سکې په خپله او یادوې مونږ بس دقسې چپ کېناسته. اسلامی معاشره کې امنی وایي 15 کاله مخکې د علماء په حکومت کې امن وکنو دی دا دعوه کوي. موجوده حکومت دعوه کړې و او دې بنیادو چې زه قلم دوات ورکوم او تختې او پن ورکوم. وایي اوس قلم دوات یې ورکړه، که ځای په ځای کلاشینکوپونه ورکړل، هر ځای کې کمیټې جوړې کړي دي او خلکو له کلاشینکوپونه ورکړل. او ځای په ځای په لښتو کې نن د مسلمان چرګان دومره نه ذبحه کېږي حلالېږي لکه څنګه چې د مسلمان وینځه ستا په صوبه کې ارزانه ده او د بره نه پرې بمبارۍ شروع دي، خپل هم پرې کوي او پردي هم پرې کوي. طالب مجلس عمل امن در کړی، طالب په صوبه کې مفت کتابونه در تعلیم درته مفت کړی دی، ستا بچو ته فیسونه معاف کړي دي، تا ته وزیر او ممبر هر وخت کې مهیا او اسم نوزا ارسبت لري کو ببل تربکو. لیکن ستا د مجلس عمل په حکومت کې په قوم د خدای عذاب نو رحمتونه ورېدل. اوس په دې بیکاره د خدای نه لري حکومتونو کې ستا په سر د خدای قهرونه او غضب لکه د باران غوندې راورېږي. دی که نه دی؟ جی لوډ شیډینګ دی، دا د خدای قهر دی.
جیب او دغه نشته دی لنکو کې پیښور کې اوبه نشته داسې جوماتونه دي چې موږ ما ته ټلیفونونه کېږي چې زموږ خو د نلکو اوبه دي کویان نشته دی او جیب او بجلي نشته موږ څوک په تیمم منځو کو ما ولاړ شو د بشیر بلور او د وزیر اعلی په ملا ډب ډب وکړې او تیمم ووهئ په بل څه ستاسو تیمم نه کېږي هغې باندې به ډبار کوئ نو تیمم به ووهئ دا د خدای قهر دی جی ګیس شاټ دی او پیټرول شاټ شو او ډیزل نشتا دا د خدای قهر دی جی بیا سیلاب را روان دی منصوبه بندي شروع ده مې دا د خدای قهر او غضب دی موږ به خلکو ته وې پرتوګونه واچوې ښځو ته به مو او لستونې اوږده کې او بورقې په سر یا خدایه خلک کم خوالاړل او مولیان 1400 کاله وروسته موږ بوځي ړم ستړی شو نه چا لستونې اچول بر بنډې به ښځې ګرځېدلې الله وی ودرېږئ تاسو مولیانو غلې کښېنئ زه پس یو ماشې رالېږم چې دلی په برقو کې بندوم او که نه بندوم یو ماشې راغی ډینګي وایرس پنجاب کې هغه دن اعلان وشو چې کومې جنکۍ سکول ته ځي برقو کې به ځي او کاٹ آستینوں میں نہیں جائیں گے پورا کمیس باچوے او جانگی بنی پرتوگونا باچوے میں زمونگ لو تا 200 کال استڑے شو عملی پہ نکو خود یو ما شراغی پورانی پا برقو کے بندے کلی دا خدای قهر و غضب ماشی پا شکل اس بیا گوری راغلی دی ماشی خابر از اخبار دی کلی دلتم راغلی دی دا خدای غضب ډوډۍ ګرانه شوه رزق ګران شو مخلوق خدا چې کله الله تشا کی دار صبر راځي ما ته مخکې ورځو کې یو سړي خبره کوله ډېره د عبرت ده په اتمانزو کې مې بیان کو یو مولوي صاحب راغی داسې ما سره کېناست ما ته مولوي صاحب یو خبره درته کوم د سیلاب په اړه کې ډېر خلک راخواره شوي دي او قادیانیت خوروي پرویزیت خوروي نو مې تاسو څه ته ناست یې وی مونږ ورلو وی مونږ وی چې مونږ مې تاسو حکومت ته ورشئ کله وی مونږ ورلو هغې وی چې مونږ سره د وزیر اعلی چټ دی راغلی مونږ باندې هېڅ پابندي نشته ته بیان کې ووایه دا چې ما ته چا وی دا په تېر شوي الیکشن کې د مولیانو د سیاست مخالف دی به په سټیج د علماو خلاف لګیو او څه به وی د ملا د سیاست سره څه کار دی دا خو د لارو د لختو سیاست دی او د علماو د وټ سره څه کار دی دا خو د لارو د لختو سیاست دی دې سره څه ضرورت دی مې مولانا صاحب دلته راشه مې دا څونه چې قادیانیت او پرویزیت نن خورېږي مې ګورستا عملنامه کې د هغې اندراج کېږي ته غټ مجرم یې ولې مې پرون تا وی چې د ملا د سیاست سره څه کار دی او دې حکومت له دې وټ غوښته اوس چې د دې حکومت لاندې څومره کفریات خورېږي ستا پکې باقی رئیس